درونو دوستان د زکات په باره کې تاسو پوښتنه کوئ زکات موږ چاته ورکړو. ګورئ د الله تعالی اته ډلې ښودلي چې دغه اتو کسانو ته تاسو کولی شئ زکات ورکړئ. ګورئ الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل الله وابن السبیل. دغه اته ډلې دي. اوس زه درته شریک کوم. الله تعالی په تحقیق سره تاسو خپل زکاتونه چې ورکوئ فقیرانو مسکینانو ته ورکړئ. فقیر او مسکین چې څه ډول کیږي؟ فقیر دې ته ویل کیږي چې د یوه وخت ډوډۍ ولري، یعنې د غرمې د ماښام د ونه لري. مسکین دې ته ویل کیږي چې د دواړو وخته ولري. ځینې مفسرین وایي چې دا چپه دي، یعنی فقیر دې ته ویل کیږي چې هم د ماپښین د ولري هم د ماښام د ولري، او مسکین بیا دې ته ویل کیږي چې د ماپښین د ولري د ماښام د ونه لري. دا خو دوه ډلې شولې، فقیرانو مسکینانو ته به ورکوي. درېیمه ډله چې ده والعاملین علیها، هغه کسان چې دا زکاتونه راټولوي. دا په پخوا زمانه کې داسې وو، په د اسلامي نظام کې داسې چې دغه د خلکو څه زکاتونه چې راټولي دې ته عاملین علیها وایي، نو دې ته به هم زکات ورکوي ځکه دوی خپله غریبان دي. والمؤلفة قلوبهم، مؤلفه قلوب څه شي دي؟ هغه کسان چې ایمانونه یې راوړي وي خو ایمانونه یې کمزوري وي. ته پیسې په دې خاطر ورکوي چې د اسلام طرف ته دعوت کړې، یعنې د پیسو په زور اسلام ته دعوت یې، دا معنا نه. پیسې ورکوي چې د اسلام طرف ته یې میلان ډېر سي. سیده یا خو کافران یا مسلمانان ایمانونه یې کمزوري، پیسې ورکوي، همکاري ورسره کوي د دې لپاره چې نور هم ټینګ سي. دا مؤلفة القلوب. دا پخوا و اوس نسته سیسو. وفي الرقاب، هغه کسان چې غلامان دي، دا خو هم اوس نسته. والغارمین، هغه کسان چې بیا قرضونه باندې پر چا پیسې باندې دي، قرض ور باندې دي، کولی شي چې هغه ته زکات ورکړي تر څو د خپل زکات د خپل غاړه وباسي. وفي سبیل الله، مجاهدینو ته ورکولی شي، هغه څوک چې د الله په لاره کې جهاد کوي. وابن سبیل، هغه کس چې مسافر، یعنې څه معنی د الله په لاره کې وتلی علم حاصلوي او طالب العلم. وابن سبیل نو هغه طالب العلم ته وایي چې د الله په لاره کې وتلی علم کوي، کولی شي چې هغه ته هم زکات ورکړي. اته ډلې پر رسول الله تعالی فریضة من الله، دا د الله تعالی د طرف څخه پر تاسو باندې فرض دی. والله علیم حکیم، په تحقیق سره الله تعالی پوهیږي او د حکمت څخه ډک دی.